دغه خبرونه تاسو ته شفاخانه کابل آسیا برای تامین صحت شما لخوا وړاندې کیږي. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قیزاده د روغ رنځور خپرونې وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو خوشبختانه نن هم بیا موږ سره ډاکټر صاحب ولی نادر د سترګو د ناروغۍ متخصص ډاکټر په سټوډیو کې میلمه دی. په نننۍ موضوع کې به موږ تاسو ته د سترګو د لینزونو په اړه یادونه وکړو چې د سترګو لینزونه ولې استعمالیږي، د دغه لینزونو د استعمال سره کوم مشکلاتونه منځته راځي او همدارنګه د دغه لینزونو ګټې څه دي. همدارنګه هغه کسان چې مطالعه کوي او هغوی ته سردردي پیدا کیږي او د سترګو سوزش همدارنګه وایي چې کله مطالعه کوم سترګې مې درد کوي یا دا چې سترګې مې سوزش پیدا کوي او یا دا چې نور ستونزې ورته پیدا کیږي. او همدارنګه زموږ بعضې دوستان د سهار نه تر ماښامه پورې یا ډېر وخته پورې د کمپیوټر تر شا ناست وي او کمپیوټر څخه استفاده کوي. د دغه کمپیوټر د استفادې سره کوم مشکلاتونه یا کوم د سترګو کوم ستونزې منځته راځي، د دې لپاره چې دغه ستونزې منځته رانشي او دغه ټول مشکلاتونو څخه په امان کې پاتې شو، نو په سټوډیو کې موږ سره بیا هم یو متخصص ډاکټر څنګه مو یادونه وکړه ډاکټر صاحب میلمه دی. ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته په لومړي قدم کې په خیر راغلاست وایو. سلامت باشین. ما به نوبه خود سلامای خود خدمت شما و همکارای تکنیکی و تمام بیننده های تلویزیون ژوندون تقدیم می نماییم. بیا هم مننه کور رمضان. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې په پیل کې یادونه وکړه چې نننۍ خپرونه مو د یو خاصې موضوع په اړه چې هغه د سترګو د لینز استعمال دی. اکثره دغه استعمال چې دی فلمي اداکاران ووایم، همدارنګه ښځې ووایم، نجونې ووایم، په مختلفو مراسمو کې ودونو کې د دې څخه استفاده کوي. نو د دې په اړه به انشاءالله یو ښه موضوع ولرو او دې چې دا کوم لینز څه شی دی، ولې خلک استعمالوي، مفاید او ګټې. لومړي قدم کې تاسو اکثره زموږ دوستان نه پوهېږي چې د سترګو لینز څه شی دی. که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ چې لینز څه شی دی، بیا به هغه پسې ډولونو ته راشو، اقسامو ته او نور موضوعات باندې یادونه وکړو. مهرباني ډاکټر صاحب. تشکر. یک موضوع جالبی، موضوع سوال خوبی داشتین. خود لنز یک ساختمان پلاستیکی نازک شفاف می باشه که به خاطر به دو هدف معمولا از لنز استفاده میشه. یکی به منظور به دو شکل می باشه. یکی لنزهایی که در داخل چشم تطبیق میشه به منظور خاص، به هدف عمدهش بینایی است. یکی لنزهایش که به بیرون چشم استفاده میشه. لنزهایی که به بیرون چشم استفاده میشه، این لنزها میتونه که لنزها شکل نرم و شکل سختش باشه که بعضش به شکل به خاطر زیبایی چشم و بعضش به خاطر تداوی چشم و به خاطر بینایی چشم از این استفاده میشه. و در دید کلی لنز یک قسم که یادآور شدیم یک ساختمانش شیشه‌ای مهدب طرفین می باشه که بالای چشم گذاشته میشه و به منظور دید و به منظور تغییر رنگ چشم از استفاده میشه. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې موضوع ته چې د سترګو د لینز د اضافي لینز وایم یا بیروني لینز استعمال څخه هغه کسان چې د دې څخه استفاده کوي، د دې ګټې څه شی دي؟ که په دې اړه مفصل سره یادونه وکړئ، بیا هغه د دې تاوانونو ته هم راشو. اول تاسو ګټې ووایئ چې ګټې څه شی دي. لنزهایی که در داخل چشم استفاده میشه معمولا به خاطر کسایی که دید خراب دارن یا پرده چشم دارن، پرده چشم دور میشه. لنزی که خود ما در داخل چشم داریم وقتی که او تخریب میشه و لنز خارج شده و این لنزها در داخل چشم تطبیق میشه. و همچنان بر علاوه از لنزهای داخل چشمی که تطبیق میشه به خاطر کسایی که دید بسیار خراب دارن و با عینک دیدشان بهتر میباشه. بعضا لنزهایی میباشه که در داخل چشم به منظور دید بر علاوه از پرده چشم به اون منظور استفاده میشه. لنزهایی که در بیرون چشم استفاده میشه یا بالای شیشه چشم گذاشته میشه، این لنزها میتونه که به منظور زیبایی یا کازمتیک استفاده شه، به منظور تداوی استفاده شه، به منظور راحت بودن درد استفاده شه. و لنزهایی که معمولا به خاطر زیبایی چشم استفاده میشه یا لنزهای کازمتیک استفاده میشه که در این شب روز زیادتر قسم که شما یادآور شدین اکثر جوانا یا خانما در محافل یا در بعض مراسم دیگه از اونها استفاده میکنن که این لنزها شکل نرم می داشته باشه و هر رنگ می داشته باشه و برای یک مدت در چشم میمونن و دوباره
دورش میکنه. ډاکټر صاحب دلته یو موضوع زه تاسو یادونه کوم چې دغه لینز په خپله استفاده شي ښه دی او که نه داسې چې د یو متخصص ډاکټر په مرسته یا هغه څوک چې په دې کې ایکسپرټ وي ماهر وي یا معلومات ولري هغوی د دې څخه دوی ته دغه لینز ځای په ځای کړي او بیرته دغه لرې کړي په دې شکل سره ښه دی. نو که په دې اړه تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ مهرباني. خب توصیه از این قسمی که شما یادآور شدیم هم میتونه خود فرد استفاده کنه هم به توصیه دکتر استفاده یعنی استعمال آسانه دی؟ استعمالش فرق داره. میخوایم امیر توضیح بدم. وقت لنزایی که استفاده میشه باید در ابتدا نظر دکتر گرفته شود. یعنی هر چشم نمیتونه که لنز کازمتیک یا لنزای زیبایی را استفاده بکنه. مشخصا درباره لنزهای زیبایی صحبت میکنیم. هر شخص نمیتونه که لنز زیبایی را استفاده کنه، زیرا بعض از امراض چشم موجود میباشه مانع استفاده لنزهای زیبایی یا لنزهای کازمتیک میشه که اولا کسایی که دوست داره از این لنزها استفاده کنه باید نظر دکتر را بگیرن، به خاطر که بعض تخریشات چشم یا التهابات شیشه چشم یا حساسیتایی که در داخل چشم می باشه یا خشکی چشم که می باشه اینا در مجموع مانع استفاده حتی از لنزهای زیبایی میشه که در ابتدا کسی که میخواد که از این لنزها استفاده بکنه باید نظر دکتر بگیره که از این لنزها میتونن استفاده بکنن یا نکنن. و دیگه بخش دومی که لنزهایی است که دکتر توصیه میکنه نظر به امراض چشم که بسیاری از امراض چشم می باشه که نیاز به لنزهای به منظور تداوی می باشه که او را دکتر مشخصا که از کدام نوع لنز استفاده شد تصمیم خودم میگیره نظر به آفتی که موجود است. بعد از اینکه در قسمت لنزهای زیبایی باز میم، لنزهای زیبایی وقتی که دکتر نظر داد که میتونه استفاده شه میتونه خود فرد آسان بدون کدام مشکل استفاده بکنه، ولی شرایط استفادهش در هر محیط نیست. در محیط های خاص ما میتونیم از او استفاده بکنیم در صورتی که چشم ما شما سالم باشه و شرایط استفادهش هم به این شکل باید مد نظر گرفته شود و شرایطی که چطور لنز نگهداری شود این هم باید در نظر گرفته شود. بعد از او که مریض یا شخص سالم که میخواد به خاطر زیبایی از این لنزها و معمولا استفاده میکنن باید بدونه که چطور من استفاده بکنم، چطور لنز دور بکنم و چطور نگهداری بکنم. بعد از او که مطمئن در قسمت استفاده یا طریق نگهداری از او شد بعد از اون میتونه از لنز استفاده کنه. یعنی ما جواز استفاده خودسرانه بدون معلومات یا نظر دکتر به این مریضان و دوستای ما نمیتونه. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې ته لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې ګټې خو تاسو یادونه وکړه چې د لینز ګټې څه شی دي. اوس راځو هغه نقایص یا تاوانونو ته یا زیانونو ته چې دغه د لینز په استعمال سره کوم مشکلاتونه منځته راځي که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ. بله، عوارض جانبی که از باعث استفاده لنز به وجود میاد زیاد است که در قسمت چند نقطه را میخوایم یادآور شیم تا از این عوارض ما بتانیم جلوگیری بکنیم. عوارضی که از باعث لنزهای زیبایی استفاده میشه اول طریقه ازی که باید ما شما طریقه انتقال میکروب است که از یک فرد به فرد دیگه میتونه انتقال بکنه و که از باعث موجودیت میکروب در داخل خود لنز یا در داخل خود چشم یا طریقی که دست میتونه که از او استفاده بکنه دست ناپاک باعث انتقال میکروب در چشم میشه و این میکروب میتونه که باعث تخریشات سطح شیشه چشم به وجود بیاره و این تخریشات میتونه زخمای چشم و انتقال میکروب از زمینیش مساعد بسازه در داخل چشم و حتی در مرحله آخر باعث نابینایی چشم شود که باید ما شما در ابتدا مطمئن باشیم که لنزی که در دسترس ماسی مطمئن است و طریقه نگهداشتش درست بوده، تاریخ لنز درست است و وقتی که ما استفاده میکنیم دستای ما شما پاک است یعنی و که میتونه باعث انتقال میکروب شود و دیگه میتونه که باعث زخم ها تخریشات چشم شود. ممکن است که باعث حساسیت های داخل چشم شود که این آفات است که میتونه از استفاده لنز ها نزد اشخاص به وجود بیاد. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. نو ګران لیدونکو د خپرونې دویمه موضوع چې کومه ده هغه د کمپیوټر استعمال دی، همدارنګه مطالعه ده. هغه کسان چې کمپیوټر استعمالوي او د یاداښت مطالعه کوي د هغوی ته د سردردي یا یاداښت د سترګو ستونزې منځته راځي. په دې اړه هم په دغه موضوع باندې هم انشاءالله بحث لرو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو.